بسم الله الرحمن الرحيم. د طلاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 12 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیغمبره کله چې تاسو خلک خځو ته د طلاق ورکولو اراده کوي نو هغه ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړي او د عدت زمانہ سم پوره وشمیري او له الله نه ویریږي چې تاسو پروردگار دی. د عدت په زمانہ کې متاسي هغوی د هغولو کورونو څخه باسي او نو د هغوی په خپل وځي مګر دا چې هغوی د کومې څرګندې بدی مرتکب شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدودو څخه تیری وکړي هغه په خپل ځان خپل ظلم وکړي. ته نه پوهیږي خایل هغه ورسته الله د توافق څخه لار پیدا کړي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بیا کله چې د هغوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په خټوګه په خپل نکاح کې وساتي یا په خټوګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسي چې له تاسو نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدی سم صحیح د الله لپاره ادا کړئ. دا خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصيحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري. څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو د وتلو کومه لار پیدا کړي. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهغه ته بل داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته د هغه ګمان هم نه رسیږي. څوک چې پر الله باندې توکل وکړي د هغه لپاره هغه کافي دی. الله د خپل کار پوره کوونکی دی. الله د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. او تاسو له مېرمنو څخه چې کومې له حیز نه امید شوي وي د هغو په باب کې تاسو شکمن شوي یې نو درته معلومه دی وی چې د هغو عدت 3 میاشتې دی او همدغه حکم د هغو خزو دی چې لا تر اوسه یې حیز نه وی راغلی او د حامله خزو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل وضع شي. څوک چې له الله نه ویریږي د هغه په کار کې هغه آسانتیا پیدا کوي. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دا د الله حکم دی چې هغه تاسو ته نازل کړی دی. څوک چې الله نه ویریږي الله به د هغه بدیله هغه نه ایست کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي.
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. غوته د عدت په زمانه کې په همغه ځای کې استوګنه ورکړی چیرته چې تاسو اوسېږئ هر ځای چې تاسو ته میسر وي او د هغو د تنګولو یعنی پر هغو باندې د فشار راوړلو لپاره هغوی مزوروي او که هغوی حاملی وي نو پر هغوی باندې تر هغه وخت لګښت وکړي تر څو چې د هغو حمل نوي وضع شوی بیا که هغوی ستاسو لپاره معاشم ته تای ورکړای نو هغو ته به د هغو اجوره ورکړي او د اجوري معامله په خطوګه په خپل منځي خبرو اترو سره فیصله کړي او که تاسو د اجوري په پریکړه کې یو بل سره سختي ونیوله نو معاشم ته به کومه بل خزتای ورکړي. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. شتمن دي خپل شتمنۍ سره سم نفقه وکړي او چاته چې روزي کم ورکړ شوی وي هغه د هغه مال څخه لګښت وکړي چې الله هغه ته ورکړای دی. الله چې چاته څومره څو ورکړي دي له هغې نه په زیاتو هغه نه مکلفوي لري نه چې الله له تنګلاسۍ نه ورسته پراخي هم ور په برخه کړي. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. څومره د کارونو اوسیدونکي دي چې هغوی د خپل پروردګار او د هغه د پیغمبرانو له حکم نه سرغړاوی وکړ نو موږ له هغو سره سخته محاسبه وکړه او هغوی ته مو سخته سزا ورکړه. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هغوی د خپل کړو خوند وڅاک او د هغوی د کار پای سراسر زیان ده. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله په آخرت کې د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی نو له الله نه ویریږي اې د پوهې خاوندانو چې ایمان مو راوړی دی. الله تاسو ته یو نصیحت نازل کړی یو داسې پیغمبر چې تاسو ته د الله کارا څرګند هدایت درکوونکي آیاتونه اوروي ترڅو چې ایمان راوړونکي او نیک عمل خلک لتیارونه رڼا تر وباسي. څوک چې پر الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله به هغه داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهيږي دوی به په هغو کې د تل لپاره اوسېږي. الله د دغه انسان لپاره ډیره غوره روزي ساتلې ده. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله هغه ذات دی چې اسمانونه پیدا کړل او د همغو په شان ځمکه هم د هغو په منځ کې حکم نازلېږي. دا تاسو ته د دې لپاره ویل کیږي ترڅو چې تاسو وپوهیږئ چې الله په هر څه قدرت لري او دا چې د الله علم پر هر شی باندې چاپیر دی.